بیا هم خرغلاس د نابلهوم چینل ګرانو اورېدونکو په دې هیله چې ټول له رګ روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول 8مه برخه وړاندې کړم په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تېره برخه کې مو واورېدل چې شمشاد سولې ته زړه نازړه زنګ وواهه. سولې د شمشاد تلیفون اوکې کړ او ویې ویل: شمشاد جانه جوړ په خیر څنګه یې؟ هغه ځواب ورکړ: ښه یمه، څه فکر کوې چې بې له تا به څنګه یم؟ سوله غلې شوه او ویې ویل: ښه به نه یې خو ځان ښه کړه، مینتوب درد غم او بدې ورځې لري. بیا یې وخندل، خندا یې اوږده شوه. سولې ورته وویل: ای شمشاده، ته څه فکر کوې چې د ملک فتح خان لور به بې غمه بې درده او بې بدو ورځو خپلوي؟ شمشاد وویل: نه. خبرې سولې ور پرې کړې. بیا یې وویل: وزغمه زمريه، زړه دې لکه د غره غټ کړه. شمشاد سولې ته وویل: سولې پوهېږې ما ته بیخي ډېره ګرانه یې. بیا یې په کړس کړس خندا شمشاد ته وویل: ای په ما کې څه ښه توب دی، له ما سره ولې مینه لري او ولې درته ګرانه یم؟ شمشاد لومړی غلی شو، بیا یې په خندا وویل: مینه له مینې پیدا کېږي، په مینه مینه دې کتل میندې کړمه. شمشاد چې دا ټپه خلاصه کړه، سولې په ټوکو کې ورته وویل: مینه له مینې پیدا کېږي، ما ته زنګ مه وهه چې زړه دې صبر شي نه. شمشاد بیرته په ځواب کې ورته ټپه پیل کړه. ورته یې وویل: نن دې 8مه ورځ د ګرانې جاربا نمبر دې بند دی، زړه مې چوینه. سولې په خندا وویل: غلی شه، ادبیات دې لا نه دي پیل کړي، ټپې راته وایي. ته خو سم زما د انا په څېر یې، هره خبره په متل او لنډیو پیل کوي. بیا یې ورته وویل: شمشاده، زه دې ولې خوښېږم او ولې درته ګرانه یم؟ شمشاد موسکی شو، ورو یې وخندل. بیا یې وویل: زه یې رښتیا په دلیل نه پوهېږم چې ولې ته راته ډېره ګرانه یې، خو دومره پوهېږم چې له تا سره بې کچې مینه لرم او د زړه کور مې بې له تا وران دی. سولې بیا د جنایي په څېر پوښتنې ډېرې کړې او شمشاد یې د مجرم په څېر راکلاک کړ. په یوې پوښتنې پسې بله پیل کړه او ویې ویل: شمشاد جانه، ته چې په لامل نه پوهېږي نو بیا ولې راته وایي چې سولې تا سره مینه لرم؟ شمشاد غلی شو، سوچ یې وکړ. سترګې د کندوز په سیند د بره غره له سره وګنډلې. تلیفون یې خپل غوږ ته ډېر نږدې کړ. سولې ته یې وویل: سولې جانې، ته ولې په یوې پوښتنې پسې بله پوښتنه کوې؟ نن په کوم اړخ راپورته شوې لکه چې په ما دې باور له لاسه ورکړی؟ او بیا یې وویل: سولې راته ګرانه یې او د خپله مینه ثابتولی هم شم چې در سره مینه لرم. ته وګوره څومره بیتونه مې زده کړي دي. او ویې ویل: ته چې نه یې د ژوند کار کولی نشم، راشه راشه انتظار کولی نشم. زندگی زما د وس خبره نه ده، خو مجبور یمه انکار کولی نشم. سولې په کړس کړس وخندل او ویې ویل:
مینه کې ثبوت نه غواړم، خو په دې باید پوه شم چې ته ولې له ما سره مینه لرې. بیا یې په خندا وویل د ثبوت پر ځای دلیل راته وړاندې کړه چې ولې درته ګرانه یم. شمشاد په خپل پیکي لاس تیر کړ، سترګې وسولولې. د ښوونځي هغه ورځ یې په یاد شوه چې پر سولې یې زړه بایللی و او ویې ویل سولې مینه د دې لپاره در سره لرم چې ته ډېره ښکلې یې. مخ دې د کاغذ په څېر سپین، غومبوري دې د مالوچ په شان پاسته، سترګې دې د بادام غوندې غټې، زلفې دې د مارانو په څېر تاو تاو، قد دې لکه د بغلان د زراعت د باغ د بڼ ناجو ونه دنګه یې. څېره دې د بغلان د طبیعت په څېر تازه او غږ دې هم ډېر خوږ دی. بیا یې په خندا وویل او تل په شمشاد باندې پام کوي. هوښیاره یې، اجازه به یې په ټوله کې ستا له مسکا او ستا له حرکاتو سره بې کچې مینه لرم. بیا یې په خندا وویل نو مینه نوره څنګه وي وسولې زورورې. سوله د دې خبرو په اورېدو هم خوشحاله او هم قانع شوه. زړه یو ډول هوا کوله. شمشاد نور هم پرې ګران شو. ویې خندل او ویې ویل سمه ده زما د دې دور سیف الملوکه. شمشاد ورته وویل سولې ته خو پوهیږي چې د هرې ښې او خوږې مینې تر شا اوږدې ناهیلي کوونکي ستړې او زړه بوږنوونکي کیسې پرتې وي. هسې نه چې زموږ مینه له داسې ستونزو سره مخ شي. سولې زه خو ډېر ډارېږم، بیخي ډېر. ان ځینې وخت مې له ژونده زړه تور شي، اندېښنې مې د زړه دنیا ورانه کړي. حیران یم چې څه وکړم او څه ووایم. سوله چوپ شوه او ویې ویل شمشاده اول دې ښې او بیا دې داسې خبرې وکړې چې زما زړه دې مات کړ. شمشاد هیڅ ځواب ورنه کړ. سوله غلې شوه. شمشاد ته یې وویل یو وخت مې اورېدلي و چې مینه خو د غرضي نه ده، ډېره خوږه مینه ډېر تریخ پای لري. سولې اوف کړل. بیا یې شمشاد ته وویل پوهیږي د مینې د همدې ترخه پای په اړه ډېر سوچونه کوم. هره شپه چې ویده کېږم 2-3 ساعته سوچونه کوم. شمشاد وخندل او ویې ویل سمه ده څانګې خوږې ترخې ډېر شته دی چې خبرې پرې وکړو، خو زما تلیفون کې کریډټ نشته دی، ښایي اړیکه مې پرې شي. دواړو مخه وکړه. سولې په وروستیو کې وویل زما شمشاده ته مې د زړه د کلي خان یې، بې تا دې نشم الله دې مل شه. شمشاد یې وګړې بله هم همدلته تېره کړه. د مورچل سنګرۍ د بغلان د زړه راښکونکې طبیعي منظرې دیدن وکړ. سولې سره د یو ځایوالي خیالي خوبونه یې په رڼو سترګو واړول راواړول. په خپل ځای کې ودرېد. څو ناهیلي کوونکې لنډۍ له ځانه سره وویلې. بېرته د خپل کلي پر لور روان شو. زنګېدلي قدمونه یې اخیستل. کلي ته نږدې شو. د دې بیتو د کلمۍ له ځانه سره پیل کړه لکه سوهیلې چې د چا دننه زړه کې سوځي، داسې مې اوښکې د وجود په ګریوانه کې سوځي. د ښایست برج نه دی شغلې د ښکلاګانو وځي، په تا بایللې زړونه خلک ستا په ورکې سوځي. ځکه رب ستا کړم ته زما شوې وه په ما مینې، په هغه ورځ به مو ډېر خلک په واده کې سوځي. نسبتاً خوښ کور ته ستون شو.
10 ورځې نورې هم تېرې شوې. سولې تلویزیون کاته د 7 بجو په خبرونو کې یو خبره دا هم و چې سبا به د کانکور ازموینې پایلې اعلان شي. سولې یې ښه په غور واورېده. پلار یې په زامنو او لمسیانو پټکې وکړې چې غلي شئ، مه غږېږئ، د کانکور په اړه خبر و. بیا یې سولې ته وویل: لورې څه یې ویل؟ سولې ځواب ورکړ او ویل: پلارجانه سبا له خیره د کانکور ازموینې پایلې اعلانېږي. فتح خان سولې ته وکتل او ورته یې وویل: خوږې سولې زما نازولې لورجانې، که په کانکور کې سبا له خیره پوهنتون ته بریالۍ شوې وې نو زه درته د 1,00,000 افغانیو طلایي لاکټ اخلم. سوله له یوه پلوه د ازموینې پایلې ته په اندېښنې کې وه او بل پلو یې د دې لپاره زړه خوړ چې که په ازموینه کې بریالی نشي نو پلار به یې طلایي لاکټ ورته وانخلي. سولې دا شپه همداسې په سوچونو کې تېره کړه. سبا یې د تلویزیون لیدو ته 2 سترګې څلور کړې وې او خبري کنفرانسونه یې څارل چې اوس به د کانکور ازموینې د پیلو د اعلان کنفرانس پیل شي. 11 بجې د کانکور پایلې اعلان شوې. زړه یې ټوپونه وهل چې کانکور کې به بریالی شوی وي او که نه. خپل تلیفون یې راواخیسته. لومړی یې خپلې ټولګیوالې برېښنا سره اړیکه ونیوله او بیا یې د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. شمشاد د سولې تلیفون اوکی کړ او ویل: سولې زه ښار ته نږدې شوی یم، ته کوم پوهنځي ته بریالی شوې وې؟ هغې په خندا وویل: شمشاده زما انټرنیټ ډېر سست کار کوي. غوښتل مې له تا پوښتنه وکړم چې کوم پوهنځي ته بریالی شوې او زما آی ډي هم وګورې. هغې وویل: نه سولې زموږ انټرنیټ هم ډېر کمزوری و. ښار ته راغلم، نږدې یم، له خیره رسېږم انټرنیټ کلب ته. سولې بیا پوښتنه وکړه: شمشاده ستاسې د ټولګي هلکان بریالي شوي دي او که نه؟ هغې وویل: د کانکور د پیلو له اعلانه خبر شوم نو ښار ته را روان شوی یم. له هیچا خبر نه یم چې څوک کوم پوهنتون او کوم پوهنځي ته بریالي شوي دي. شمشاد له سولې سره په همدې خبرو ښار ته ورسېد. انټرنیټ کلب ته ورسېده. ویلیدل چې 10 نجونې او هلکان تر ده مخکې نوبت ته په تمه دي او خپلې پایلې ګوري. د شمشاد او سولې په ګډون د هغو چې د کانکور پایلې نه وې کتل شوې په اندېښنه کې و. زړه یې دربېده چې قسمت به یې څنګه وي او بخت به ورسره یاري کړې وي او که نه. هغه نجونې او هلکان چې به د کانکور په ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شوي وې ظاهراً به خوښ ښکارېدل او ملګرو به یې ورته مبارکیانې ورکولې او له هغوی سره به چې بخت یاري نه وکړي نو خفه به له انټرنیټ کلبه راووتل. ان ځینو پسې به یې له ټوکو ملګرو نارې وهلې چې فلانی د خپل کور پوهنځي ته بریالی شوی دی. شمشاد د دې خبرو په اورېدو سولې ته وویل: ای ډېر هلکان او نجونې د خپلو خوښو پوهنځیو ته نه دي بریالی شوي چې له انټرنیټ کلبه راوځي خفه روان وي. هلکان مسخرې پرې کوي. سولې شمشاد ته ډاډ ورکړ او ویل: هغوی به ستا په څېر تکړه نه وي او نه به هم ستا په څېر پوښتنې ځواب کړي وي، ځکه یې پیله ښه نه ده او په ازموینه کې نه دي بریالی شوي. شمشاد وویل: ای سولې زما نوبت دی، زه ورځم خپله او ستا آی ډي ګورم. نور هم د زړه دربار: سولې زما نوبت دی، زه ورځم خپله او ستا آی ډي ګورم.
نور یې هم د زړه دربار زیات شو انټرنیټ کلب ته دننه شو. لومړی د سولې اډي انټرنیټ کلب ته ورکړه. مسؤل کس په خندا ورته وویل وروره دا اډي د چا ده؟ شمشاد ورته وویل دا مې د ګاونډۍ د لور ده. هغې راکړه چې زما پیله هم وګوره. د انټرنیټ کلب مسؤل وویل ښه نو ځان دې له شیرینۍ ورکولو خلاص کړ. ډېر دې مبارک وي. سوله د فتح خان لور د بغلان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پښتو څانګې ته د 240 نمرو په درلودو سره بریالی شوې ده. بیا یې په خندا شمشاد ته وویل زما له لورې هم دې خور ته مبارکي ورکړه. ښه پوهنځي ته بریالی شوې ده. د شمشاد چې له ډېرې خوشحالۍ زړه ټوپونه وهل مننه یې ترې وکړه او بیا یې خپله ایډي شمېره ورکړه. هغه دا ایډي هم وکتله. په ځیر شمشاد ته وکتل. مسکی شو او ویل شمشاد یې؟ شمشاد ورته سر وخوځاوه او بیا یې په خندا وویل هو شمشاد یم. ولې څه شوي نه یم بریالی شوی؟ د انټرنیټ کلب مسؤل مسکی شو او بیا یې ورته وویل څومره شیریني راکوې چې درته یې ووایم. شمشاد په زړه کې خوښ شو. دوکاندار ته یې وویل ته یې ووایه څومره شیریني چې غواړې درکوم یې. هله نو زر کوه زړه مې ټوپونه وهي. وروره مه مې ځوروه. دوکاندار په خندا وویل. شمشاد ته یې وکتل. ویل یې هلکه د 280 نمرو په درلودو سره بغلان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی. په خندا یې بیا وویل هلکه دا سولې سره ټولګیوال شوی یې. هر څوک چې وي ویې هڅوه چې پوهنتون ووایي ځکه ډېر پښتانه لورګانې نه پرېږدي چې پوهنتون ووایي. شمشاد په خپل ځای کې یوه شېبه حیران ودرېد. د خپل کلي د نسیم خان لور ور په یاد شوه چې پلار یې پوهنتون ته تر بریالي کېدو نه وه پرېښي چې درس ووایي او لور ته یې ویلي وه که پوهنتون ووایي نو خلک به ورپسې ډول خبرې جوړې کړي. دوکاندار شمشاد ته وکتل. تندی یې ګونځې شو. ویل هلکه تا دا ګڼه ګوڼه نه وینې او ولاړې دلته په دوکان کې سوچونه وهې. شمشاد خپل جیب ته لاس کړ او 500 افغانۍ دوکاندار ته ورکړې او ویل وبخه استاده پام مې نه و. په بیړه له دوکانه ووت. د مارکیټ 2م پوړ ته پورته شو او خپل تلیفون یې له جیبه راوویسته. غوښتل یې سوله وځوروي چې څه وایي. شمشاد د سولې تلیفون ته زنګ وواهه. تر سلام او ستړې مشې وروسته یې وخندل. سولې ورته وویل شمشاده خاندمه هله نو ژر راته ووایه چې د کانکور پایله څه شوه. زه کوم پوهنځي ته بریالی شوی یم او ته کوم پوهنځي ته؟ شمشاد هڅه کوله چې سولې ته ځان غوسه وښایي. په لوړ غږ یې ویل هی چندان ښه پایله نه ده. سولې څنګه کړل؟ خو شمشاد په ځواب کې ورته وویل نه ستا قسمت ښه دی. هسې د نوم سوله ده. ستا نوم باید طالمنه وای. سولې بیا ورته په غوسه وویل شمشاده خوشې خبرې پرېږده. ژر راته ووایه چې څه شوي دي. شمشاد د خبرې پیل کړې. خبرو ته یې سوله ځیر و. تلیفون یې په خپل غوږ نښلولی و. شمشاد نه غوښتل چې ژر سوله خبره کړي چې د بغلان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پښتو څانګې ته بریالي شوي دي. خو سولې بیا خپلې 2 پښې
په یوه موزه کې کړې وې چې هله شمشاده ژر راته ووایه چې زه کوم پوهنځي ته بریالی شوی یم. شمشاد سولې ته وویل ای ماته شیریني راکوې چې پایله یې درته ووایم. سولې په کړاس وخندل تر څو چې شمشاد خبره کوله خندا یې نوره هم ډیره کړه. بیا یې وویل شمشاده زما او دا ستا ترمنځ نو چا حساب کړی؟ زوروره هره شیریني چې غواړې درکوم یې. آسمان ته یې وکتل چې د پسرلي وریځې پکې یو خوا او بل خوا ځي. مرغان یې ولیدل چې د وریځو ښایسته یې طبیعي اتڼونه پیل کړي وه. شمشاد ورته وویل زه یې درته وایم چې ته کوم پوهنځي ته بریالی شوې. سولې وخندل او ویل نه زه خپل پایله نه غواړم، اول ته راته ووایه چې ته کوم پوهنځي ته بریالی شوې. شمشاد خبرې یو او بل خوا ته بوتلې، نورې خبرې پیل کړې. بیا یې په مینه سولې ته وویل ای تا ته د ډېر ډېر له زړه مبارک وي. خو د پوهنځي نوم یې ورته وانخیستل. سولې د ژمنې غوښتنه وکړه. سولې وویل ای زوروره ته کومه او د څه شي ژمنه رانه غواړې؟ شمشاد اول وبونګېده او بیا یې وویل ژمنه را سره وکړه چې پوهنتون به وایې او پلار به دې پرېږدي چې په خیر سره دې زده کړې وکړې. سولې ښه ډېر وخندل. بیا یې شمشاد ته وویل شمشاده ما نو هسې د ټوکو لپاره ازموینه نه ده ورکړې. پوهنتون وایم ورځې او شپې مې په درس ویلو تېرې کړي دي. زحمتونه مې ګاللي، په یخو ورځو کې به په زرنج کې ښار ته تلم. کانکور ته مې چمتوالی نیوه او درس مې ویلی. بیا یې په خندا وویل ای پلار مې را سره ژمنه کړې چې پوهنتون در باندې وایم، هغه له ما او تا نه زیات وارخطا دی چې د کانکور له پایلو مې خبر شي. بیا یې وویل شمشاده پلار مې را سره ژمنه دا هم کړې که پوهنتون ته بریالی شوم د 1,00,000 افغانیو طلایي لاکټ راته اخلي. شمشاد وخندل او ویل غوړي لا غوړي، کار خو ستا جوړ دی. سولې پوهنتون ځان ته وای او پلار دې درته انعام د 1,00,000 افغانیو لاکټ اخلي. سولې شمشاد ته په غوسه وویل خبرې مه اوږدوه، که لاکټ هم راته واخلي ستا ګټه ده، او که بل څه هم زه د چا یم خو ستا یم که نه، نو ته ولې داسې ګډ وډ لګیا یې؟ هله نو ژر راته ووایه چې زه کوم پوهنځي ته بریالی شوی یم. شمشاد ورو وویل وایم یې درته، خو خبره دا ده چې ځوروم دې، ستا له ځورولو هم زه خوند اخلم. مینه همدې ته وایي که نه وه سولې؟ هغې وخندل نه یې کړل. په غوسه یې شمشاد ته ځواب ورکړ چې ژر راته ووایه، تر دې نورې خبرې مه اوږدوه. شمشاد ورته په ډېرې مینې وویل سولې ته دې د خپلې خوښې پوهنتون او پوهنځي ته بریالی شوې یې، نور یې څه کوې؟ غم زما دی. خو هغې په بیا غوښتنه کوله چې شمشاد دې ووایي چې کوم پوهنځي ته بریالی شوی دی. شمشاد اړ شو چې رښتیا ورته ووایي او ویل سولې ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوي، چې تا ته دې ډېر ډېر مبارک وي. په خیر سره یې ووایي او ترې فارغه شي. خو چې فارغه شوې بیا نو سولې ویل ای ته رښتیا وایي؟ هغه ځواب ورکړ هو رښتیا وایم. باور نه کوې سولې؟
ما نو تا ته کله دروغ ویلي سولې وویل مننه سلامات اوسې. بیا یې هغه ته وویل ښه چې پوهنتون ووایم او فارغه شم نو بیا به څه وشي. شمشاد په خندا ورته وویل بیا به نو له خیره زما شي نور د څه شي غم دی. غم همدا دی. سولې ډېر وخندل. هغه ته یې په ډېرې خندا سره وویل شمشاده زوروره تا نو څه فکر کړی و چې پوهنتون خلاص کړي د فتح خان لور سوله ګله به دومره ژر درکړي او واده به یې کړي. شمشاد وویل ولې نو څه وکړم د اسمان ستوري رایبارۍ ته درولېږم او که دې په تمه ځان زوړ کړم. د هغې خندا نور هم زیاته شوه. تر یو څه ځنډ خندا وروسته یې وویل د سولې خپلول او ودول ډېر اسانه کار نه دی چې د فرهاد په څېر راپسې غرونه سوري نه کړي او د سیف الملوک په څېر راپسې د اوسپنې پڼې زړې نه کړي نو خپله به مې هم نه کړي. شمشاد غلی شو. بیا یې وویل ای چې پوهنتون ته بریالی شوې نو سر له اوسه دې سویا لوړه شوه. د خانۍ خبرې دې پیل کړې. دا ته څه کوې چې رښتیا په ما همدا چل ونه کړې. سولې وویل تا نو اوس خبره پیدا کړه. ټوکې مې وکړې دا خبره اوږده نه کړې. شمشاده مینه در سره لرم. ګوره زړه کې دې خبرو ته ځای ورنه کړې. بیا یې په خندا وویل زوروره زه دې په خبرو کړم پوښتنې مې له یاده ووتې. نورې خبرې درنه نه اورم. هله نو اوس راته ووایه چې ته کوم پوهنځي ته بریالی شوی یې. شمشاد غوښتل چې په ځان مینه سوله وځوروي. ویل نیا میا مې رښتیا ویلي چې خوار په هندوستان هم خوار وي. هغې خبرې پرې کړې. شمشاد ته یې وویل چې زه متلونه نه اورم. ادبیاتو ته بریالی شوی یم. متلونه هلته زده کوم. ژر راته ووایه چې ته کوم پوهنځي ته بریالی شوی. شمشاد وویل وایم یې درته زه هم د بغلان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم. بیا یې په خندا سولې ته وویل وروسته تر دې نو په تا د مینتوب تر څنګ ستا ټولګیوال هم یم. هغه خوشحاله شو. ژر یې شمشاد ته مبارکي ورکړه او ویل ګوره په مخ مې د خوشحالۍ اوښکې را روانې شوې. له ځانه ستا په بریالیتوب خوشحاله شوم. بیا یې وویل ستا دې په مخه خشیزه مې مور باندې د خپلې بریا زیری کوم. پلار نه مې شیریني اخلم. برېښنا او نورو ټولګیوالو ته مې هم زنګ وهم چې هغوی کومو پوهنتونونو او پوهنځیو ته بریالي شوي دي. شمشاد د مارکېټ له دوهم پوړه راکوز شو. له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایده. فکر یې دا و چې په دې ښار کې نوی تازه اعلان شوی پاچا شمشاد دی او ټول شته ښاریان یې له امره سرغړونه نشي کولی. خوله یې له خندا ډکه وه. هر چا سره به یې چې ستړي مشي کوله خندل به یې او بیا یې زیری پرې کاوه چې زه مې د خپلې خوښې پوهنځي ته د ډېرو نمرو په ترلاسه کولو سره بریالی شوی یم. شمشاد ژر تر ژره کور ته ځان راورسوه. ملالۍ مور باندې زیری وکړ چې د خپلې خوښې پوهنځي ته یې بریالی شوی دی. د ملالۍ له سترګو هم د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې. که څه هم ملالۍ 4 زامن یې نالوستي وو خو د پوهې په قدر ډېره پوهېده. شمشاد یې غېږ کې کلک ونیوه. ځان ته یې نږدې کړ او ویل
شمشاد جانا د زریالي او توریالي لالا هیلې دې پوره کړې. هغوی به هر وخت ویل چې شمشاد تکړه دی، کاشکې هغوی ژوندي وای او تا ته یې له نږدې مبارکي درکړی وای. ملالۍ دا خبرې شمشاد ته وکړې، له سترګو د غم اوښکې راغلې، خو شمشاد په خپله خوشحالۍ کې و. سوچ یې دا و چې د مور په مخ یې هم د خوشحالۍ اوښکې را روانې دي. شمشاد په دې ورځ د ځان لپاره سرکه او د دنیا هر امر مافوق پاچا و. د مور له زړه یې څه خبر و. مور یې شمشاد ته وکتل چې خوښ دی او بیا یې په خپلو روانو اوښکو کې سوچ وکړ او د ځان سره یې وویل ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. شمشاد ته یې وویل بریالي لالا ته دې زنګ ووهه، خبرې کړه، ډېر به خوشحاله شي. چې ملي اردو ته روان ما باندې سپارښتنه کوله چې په شمشاد درس ووایه او هغوی هڅوه. بریالي لالا ته دې زنګ ووهه، خبرې کړه، ډېر به خوشحاله شي. چې ملي اردو ته روان ما باندې سپارښتنه کوله چې په شمشاد درس ووایه او وی هڅوه. هغه بیرون ووته. ځینو کلیوال ملګري خبر کړل چې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی دی. د هغو نورو کلیوالو پوښتنه یې هم وکړه چې د کانکور ازموینه یې ورکړې وه. هغه خوښ و چې په دې ازموینه کې د بخت بیډۍ میروه او بریالی شوی و. بریالي ته یې زنګ وواهه. تر ستړي مشي وروسته یې پرې زیری وکړ، د خپلې بریا خبر یې ورکړ. لالا ستا هڅو رنګ راوړ. زه د بغلان پوهنتون پښتو ادبیاتو ته بریالی شوی یم. بریالي شمشاد ته وویل لالا دې جارشي درس دې وایه، د پیسو د پیدا کولو غم مه کوه. 10 ورځې مې تعلیمي دوره خلاصیږي، له خیره 22,000 افغانۍ درلیږم. 20,000 جانباز اکا ته ورکړه، 3,000 ته ځان ته واخله او 4,000 افغانۍ ملالۍ ادې ته ورکړه. بیا یې ورته بریالي وویل شمشاد جانا په مخه دې ښه، دلته موږ پټ په تلیفون کې غږیږو، اجازه نه لرو چې د ځان سره د تلیفون ولرو. نو دواړو سره مخه وکړه. شمشاد د کلي د دکان په لور روان شو. غوښتل یې د سولې دروازه وویني. په دروازه یې د سولې مینه ماته کړي. مخکې تر دې چې د کلي دکان ته ورسیږي جانباز اکا یې په مخه ورغی. هغه شمشاد ته وویل هلکه څنګه خوشحاله ښکارې. شمشاد غلی شو او ویل جانباز اکا زه د کانکور په ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی یم. جانباز وخندل. شمشاد حیران شو چې جانباز څه ته خاندي. پوښتنه یې وکړه چې جانباز اکا ته ولې خاندي، زما په خبره د خندا څه شته. هغه نور هم خندا ډېره کړه او ویل شمشاده ساده ګله، په دومره خوشحالۍ دې راباندې زیری وکړ، ما فکر وکړ چې څومره غټ کار به شوی وي. آخر دا هم زیری شو چې ته دې د خپلې خوښې پوهنتون ته بریالی شوی او خوشحاله یې. ساده ګله په پوهنتون دې نه یم خبر. دا بیکاره خبرې او کارونه پرېږده، هلکه پیسې پیدا کړه. اوس د دې وخت دی چې پیسې پیدا کړې. بیا یې له جیبه د نسوارو قطۍ راوویسته او د قطۍ په هنداره کې خپله څېره ولیده. یوه کپه نسوار یې خولې ته واچول او ویل
چې په جیب کې دولت ډیر و خپلې لاسه چې د پردو خپل شوی ومه. دې غزل کې ډېرې خبرې شته دی. وګوره پیسې هم عزت دی، هم شان دی او هم شوکت. شمشاد ورته وویل خفه شوم، وی ویل جانباز اکا دا غزل نه دی دا ټپه ده. هغه ورته په غوسه ځواب ورکړ غلی شه، د مشر خبره غلطه ده او ستا سمه. بیا خوشحاله هم یې چې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی او پوهنتون وایي. څومره وچ سترګی راته وایي چې دا غزل نه دی ټپه ده. ټپه یې څه شوي د خدای ساده. شمشاد جانباز اکا ته وویل سمه ده اکا ته بیخي ښه پوهېږي، ځکه د رحمان بابا شعرونه شمشاد ډېر لوستي وه. د جانباز اکا د دې خبرو په اورېدو یې د هغه شعر په زړه کې د کلومه کړ، خو هغه مشر و هېڅ یې ورته ونه ویل. نصیب د دانایانو په کتاب کې دی، د احمق ځواب په نه ځواب دی. جانباز له ځانه سره وغړومبېده، په غوسه یې ورته وکتل او ترې روان شو. شمشاد یې له ملګرو سره په کلي کې دورې وهلې، یو پر بل یې زیري کول چې زه د فلاني ولایت پوهنځي ته بریالی شوی یم. په کلي کې به د هغو په تندي 12 بجې وې چې په کانکور کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه وي بریالی شوي. سولې او شمشاد پوهنتون کې نوملیکنه وکړه. تلل راتلل پوهنتون ته پیل شول. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، دا و د اور او مینه ناول 8مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.